شي غستیو تعالی راوړي هغه کس تانه به ير شي. نو ځکه چې تاسو ته نصیحت کوم چې خپل ځان وپېژنئ. په دې قبر کې چې کله کې خو دې شو ګورنه د سره بچي دغه ځکه شپکې نه د سره خزه شپکې نه سره مو بلار شپکې او ماته څوک دې شو خو په تاریخ کې چې په هغه باندې بچي ډیر مینونو کله چې خخونو بچي وسره په قبر کې باندې شي څوک دې شتي ماته دې شي کښو خای چې په هغه باندې خزه ډیر مینو او خزه له پیسې ډیر ګټلې وي او کورونه ولغړ جوړ کړو نو خزه دا وی چې زبردست سره یو شپه تیر کوم دا ولنه بیا به سبا ما د قبر نه راو باسي خاور په سره لپاسه چې مزبد دی خاون سره به دی قبر کې د کینه ما کینی څوک شتي چې چاته واقعا معلومه ده یا بل څوک دې خپلوان نو بیا ولې دې خپلوان د پر چې خپل آخرت خرابې ولې دې د پر ته ځان یې کړې دې ځان و پیژنه چې ګوره په دې قبر کې صرف محض ته پوښتنه بتانه کیږي او ستانه به مستد اعمال ته پوښتنه کیږي چې آخرت ته پرې سکړي د ته پوښتنه نه کیږي چې بچو د پرې دې سکړي درونو د پرې سکړي بس یره د پلانې دې تکړه سره دې زوم په ډیرو کې بیٹکونو کې بس کی د پلانې دې تکړه ده ماشاءالله نو تباریان شي کستا ذهن دینی ذهن جوړ شوی نو ته چې ولې وروره جهاد لته ملک پته کړي علم کړي علم خوري طالب علم دې تهجد ډیر کوي زکات ډیر ور کوي صدقې ډیر کوي کسي چل وینه خپل ورونه دې ملک ته راوستو دا زمونږ تل چې دا سړی تکړه سړی سید دا خو ستاسو تل د کتاب دنیا کې لګول چې دا سړی تکړه سړی خو په قبر کې خدا تل نشته چې هغه سړی تکړه دی چې کم سړی خبرونه سعودي عرب ته راوړي او هغه سړی تکړه دی چې وکیل کې کور غړ جوړ کړي بچو لپاره دا قسم خبرې نه چلیږي ودرځي هغه ورځ به هر سړی خپلوانو نه تختی او غوي به دي تختی ولې به دي تختی الله ویل کل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هغه ورځ به هر انسان په خپل خبره کې مسؤل وي هغه ته به سوچ نه چې زمون بچی مشتي قیامت په ورسته د خپل پلار سره د قشنجوخ ودرېګه د کوم پلار نه چې پیدا دي ته نه ګورو نو ته ګوري د خپل زوی سره جوخ بالکل ودرېګه د خپل خزي سره چې تاسو سره په کلونو ژوند تیر کړي او دا غي سره په محبت کې تا قسم قرباني نه مور کړی او غي مشته پر قرباني نه ور کړی دا خزي چې تاسو بالکل جوخ ته ودرېږي نه ته ګوري نو ته ګوري نه به دوی لپاره ځان دې مخاوري کوي چې بس اخرت تلل شي او ختم شي دوی لپاره څه کوه خدای چې خپل ځان پکې یاد ساته نور په ډیر آیتونه راوړي خو دغه کافي او ځکه مؤلف رحم الله والآیات فی الباب کثیره جدا او په دې موضوع کې په قران کې ډیر آیتونه ملويږي چې پغې کې رب العالمین دې خبرې ته اشاره کړې چې یریږي زمانہ یریږي د آخرت نه یریږي د جهنم نه یریږي د قبر نه امام نووي رحمه الله والغرض الاشاره الى بعضها او زمون غرض د دې چې د بعض آیتونو ته اشاره وکړو دغه وی کافی دغه نه بعد بعض حدیثونه راوړي حدیثونه ګورم ډیر زیات دي خو هغه بعض راوړي اولنې حدیث ته وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وی قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق رسول صلى الله عليه وسلم موږ ته دا خبره کړې و او رسول صلی الله علیه وسلم هغه انسان دی چې صادق دی او مصدوق دی چې څه خبره کوي ناغم رښتینی کوي او خلک ولهم خبره مني مؤمنان دغه تصدیق کوي مسلمانان دغه تصدیق کوي او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم صادق دی او د چانه چې خبره وروړي هغه یو د ذات ته چې رښتینی ذات دی دا خبره ولي وکړه کله صرف د شی ویلې چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ورېدلې ده کافی وکنه او کافی نه دای به کیسه زیاتی وي چې رسول الله صادق دی او مصدوق دی د لپاره وي چې دا روانه چې کومه خبره ده د غیبیات سره تعلق ساتي علم لیدلی نه د غیب سره تعلق ساتي چې غیب سره تعلق ساتي نه د خبره ته وي چې ګوره وي دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا چې هغه کړی دا بیا به کې خو دې خو نه کی کبه په غیب کې د زموږ په کیسه دی زموږ په ایمان دی او موږ دا خبره منو څه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه تاسو کې چې څوک د هر یو انسان په دې دنیا کې چې څومره انسانان دي دا غوډه طریقه ده د پیدایش چې د پاوله کې سلوي خورزي د مور په خېټه کې د منی د قطرې په شکل باندې پروتي د مور په خېټه کې یعنی بچیدانه کې په رحم کې دنه د انسان د غټ غټ خبرې کوي او د چوي ما دومره زمکه واغسته او زبدا کومه او دیسی به کومه
د سلوي خورزي د منی د قطري په شکل کې د مور په خېټه کې دنه پروتي دا غینه بعد ثم يكون علقه مثل ذلك نو بیا سلوي خورزي د دې منی د قطري نه بیا وینه جوړ شي وینه نو بیا د وینه پرته په دغه ځکه د وینې یو چم پروتي د وینې چې جام شي را جمع شي دغه څنګه د وینه پرته سلوي خورزي مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك بیا غینه بعد سلوي خورزي د غوخه به چم پروتي د وینې نسې جوړ شي غوخه ته جوړ شي نطفه بیا وینه بیا غوخه نه دا ټول سورزي شوي شپږ شل ورځې شوي یو سلسل 120 ورځې شوي او څو میاشتې شوي سلور میاشتې شوي ثم يرسل الملك بیا الله په دې ملائکو کې یو ملک راولېږي دا ملائک چې د رب العالمین داسې مخلوق دی چې بس الله مقرر کړی دی په کارونو باندې او دا داسې مخلوق دی چې رب العالمین د دوی مبارک وي چې دوی چې د الله نافرمانی نه کوي دوی د الله نافرمانی چرته نه کوي او په دې کې الله سبحانه وتعالی شهوت هم نه اچول صرف د رب العالمین بندگی کوي خالص فقط نه بعض ملائکه الله په دې کار باندې مقرر کړی دي نو په دې ملائکه کې یو ملک راشي فينفخ فيه الروح نو په دې کې ساواچی په دې ماشوم کې د ساواچی روح ساتوي او دا سایو د شي شی دی چې الله زموږ نه پټ ساتلی دی قل الروح من امر ربي دې علم د الله سره چې څنګه شي خو سبحان الله ګوره ډیر عجیب شی دی ګوره چې په دې جسم کې د نه د جسم یې جسم لري چې د جسم خوري کی دومره زورور شی او مونږ ته لیدل دې مونږ چرته نه دی ځکه یو کس راغی په دې دهریو کې او په دې زنادقو کې او د عالم سره مناظره کوله وی ستاسو په الله باندې ایمان دی او په الله باندې زموږ ایمان شته وي تاسو ته الله لیدل وینا الله هم نه لیدل نو چې تاسو نه لیدل به ایمان څنګه لري هغه دې پتا کې ساشتي وی او څنګه ما کې شته چې ته لیدل وینا نو تاسو څنګه چې ما کې ساشتي ای غلیکو دا څنګه موږ چې ته لیدل نه چې ته لیدل ساجته ور ډیر عجیب شی دی ضرور شی چې په دې جسم کې د جسم د جدي جسم لري چې دا غټ جسم به د کار نه د دینه به اسخابینځي د بیا چنجيبه کې پیدا شي او د خاوري شي نه دا سا ډیر ضرور مخلوق ته ګوره چې رب العالمین پیدا کړی دی په دې ماشوم کې د روح سا واچول شي نو د ژوند شي نه دینه دا خبر واضح شي چې سلور میاشتې بعد د مور په خېټه کې چې ماشوم سلور میاشتې بعد په دې کې سا چولې کی نو به صدا مسله فقهي مسله ده ساتي چې سلور میاشتې مخ کې کما شوم چې د مور د خېټې نه سلور میاشتې مخ کې وروته نو د دې لپاره هغه احکام نه کوم چې د انسان د پاره چې د غسل ورکې په د جنازه کې د دې څخه خیره کې څنګه چې عام انسانان خو لکه مسلمانان نه د لپاره دغه مسله نشته او چې سلور میاشتې بعد پیدا شو هغه په خپل وخت پیدا کیږي هغه په 15 میاشت کې په شپږمه دغه باقاعده غسل بدل ورکړي کیږي په دبانې په جنازه کیږي څنګه چې عام مسلمانان خو لکه دي چې بده هم خخیزه کې چې د انسان د بده کې دنه روح پرته ده صاحب کې ده نو چې صاحب کې رااله د انسان جوړ چې انسان مخ کې وروته صاحب کې نه چولې شي بیا اسید غوخه او ټوکړه ويؤمر باربع كلمات او دا ملک چې الله سبحانه وتعالى دې لپاره لګي چې د سلور خبرې لیکي سلور او دې دغه کې دی بکتب رزقه د رزق ولیکل شي چې دی په دې دنیا کې رزق دومره خوري بس او ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا هغه پوری یو انسان نشي مړ کېدی چې سو پوری دغه رزق نه خورل کم چې د دې لپاره الله لیکلی چې دا رزق د ختم شي د دنیا نه چې دا نه ختم شوی کنه او د ټول دنیا راځي چې دا سره مړ کېدی نشي مړ کول او د ډیر واقعیت مخې ته راغلي وی وکړي وی نه ډزه لګیدل خو وسله اوس خروغه مرته ګرځي او ابل وی دي چې دړینه کوزینه د خپل خو د مړ شو خبر ټول د رزق ده اته چې د ګولو لګیدل مړ نه شو رزق پاتې دی بل رزق نو بس سیده باندې جوړ شو دیو خبره دمو سره دا خبره یاد ساتي ګوره د کوم خلکو چې عقیده کمزوري په رزق په غریبانو مړ شو سم د لوګي نه مړ شو د غریبۍ نه مړ شو او سحر شو ما خام شو د ریالونو او ډالرو په سوچ کې چې پیسې به څنګه ډیریږي او څنګه به کمی او څنګه به چې نه بنگلي جوړو څنګه پلانې شي جوړو هغه ته دا وایم
چې د رزق لیکلی شوی دی په لیکلی شوي شي پسې ځان مه وژنه. صحیح د اسباب لټوه، خو د اسباب خو دومره مه لټوه چې په اسبابو کې د نه هر څه هیر شي، دین د نه هیر شي، اولاد د نه هیر شي، او په داسې شي به شي چې هغه څه دی لیکلی شوی دی. او بیا دا خبره ورسره یاده ساته، دا مرګ په موږ پسې ګرځي که نه ګرځي؟